زوم ستا اخلاق کور داغه په شان دي؟ وی نه. نو هم څنګه دی عشق دی؟ ته خو کور تا نه خو کور خلق سم تنګ شوی دی، ته د بیبي سره څه روابط کوي؟ ته د امام الانبیا پیروکاری؟ نه، ستا کور کې اخلاق څه دي؟ د بیبي سره د بچو سره. مونږ وایو ابو هریره رضی الله تعالی عنه دا په کبارو صحابو کې د مشرانو کې مونږ ورته وایي ابو هریره تا به ډېره ناسته پاسته کړي چې مخ یې ښکلی و، چې ښکلی و مونږ ته یې لږ د مخ نه وایي، مختصر انداز کې راته ووایي چې څنګه و امام الانبیا. ابو هریره فرمایي رضی الله تعالی عنه چې د امام الانبیا سره به نږدې ناس پاسو، وی کانا کأن الشمس تجری فی جبهته. وی زه به درته نور څه ووامه، خو چې نبی علیه السلام ته به سړي داسې د مخ ته به یې کتل، تا به وی چې د انور یې په دې مخ کې ځي راځي داسې کأن الشمس تجری فی جبهته. د انور به یې په دې مخ کې داسې ته راته، تا به وی د انور د ده په دې مخ کې پړکېږي. دومره ښایسته انسان، دومره ښایست رب العالمین ورکړی، دومره ښایسته انسان، زمونږ او ستاسو د امت پیشوا، زمونږ مقتدا، زمونږ د آخرت ښکلا، زمونږ د آخرت شفیع. اخلاق یې څنګه و؟ عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی لږ کورنۍ حالت یې درته نه بیانومه چې کور به یې څه چل کوو. مونږ وایو ولې نه؟ عایشې رضی الله تعالی عنها مونږ خو وایو چې امام الانبیا به کور کې څنګه ونو. مونږ خو اوس د دې علماو باره کې دا خیال دی چې دې ته به یو 3 بالښتونه پراته یو سم خواله به یې څوک راتلی نشي او د دې به کور څه حال یو. هغه وایي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي د امام الانبیا د کور حالت غواړئ؟ وایو وی ما سره به کور کې کار کوم. هغه د کور حالت غواړئ؟ ما سره به د کور په کارونو کې امداد کو، ما سره زی جارو کړی د امام الانبیا، ما سره کور جاړو کړی، کور هغه نه به څوک تنګېده نه، هغه به په چا بوج کېده نه، اب دسی زندگی تیروله دسی نو. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی غرمه اوده شوی و، د غرمې خوب به یې کو او مونږ به دې خوب کې خلل نه پرې باسو ځکه دا خوب به ډېر اهم و د امام الانبیا. وی اوده دې کې یو زنانه راله بوډۍ دروازه یې وټکوله چې رادنده شوه او خبرې وکړلې نو امام الانبیا په کټ کې نیغ کېناست. ما دا خو خوب یې ډېر قیمتي دی. وی د دې زنانه اواز یې واورېد، پاسېد، هغه زنانه یې کېنوله او چې روسختېدله تحفې او تحایف یې ورکړل. یو خادم یې راوغوښتو، وی دا زنانه د کوره پورې بوځه. خادم یې ورسره ملګری بیا سملاس وی ما وی چې ماښام به تې تپوس کوم، ستا خو خوب ډېر اهم و د دې ټیم، ته ولې راپاڅېدلې او دومره تحفې او تحایف بیا خادم ملګری کوه، وجه څه کیدی شي؟ ما وی چې اوس ارام وکړي ماښام به تپوس کوم. خو چې ورلم د امام الانبیا اوده نه ویښ سوچ یې کوم. ما وی هسې ویښ دی. ما ورته د الله حبیبه دې زنانه ته ډېره توجه ورکړله او تحفې او تحایف یې ما ته چې دا خبره مې ورته وکړله وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم په جړا شو. ما د الله حبیبه ولې؟ وی چې عایشې دا زنانه به راتلله چې کله خدیجه ژوندی وه رضی الله تعالی، دا به د هغې خواله راتلله، هغې به ډېر دار و مدار کو. نو چې نن ما د دې اواز واورېدو عایشې ما ته نن خدیجه را یاده شوله، خپله بیبي مې مخې ته شوله، ما ته د خدیجې هغه تعلق را مخې ته شو او خدیجې به ډېره ملازه کوله. نو ما ته نن هغه رشته را یاده شوله، ما یې ځکه ډېره ملازه وکړه. ستا چې بیبي وفات شي بیا وروستو څه حالي؟ زه دا نه وایم چې واده زر مه کوه، ښه خبره ده واده زر کوه، خو هغه بله بیبي خو بیا ختمه، قصه ختمه، بس د مرګ سره خبره ختم. هغه څه کوي د هغې بچوی بیا څه حالي څه؟ ته د امام الانبیا د سنتو پیروکاري. یو جهاد کې ډېره فتح او چې وشوله نو ډېر مالی غنیمت حاصل شو. چې مالی غنیمت حاصل شو نو
یو زنانه پکې صحابه کرامو ته وایي ستاسو دا پیغمبر زما ورور دی. ګورې نبی علیه السلام په صحابه نه بیا زنانه پکې وایي چې دا پیغمبر زما ورور دی. وی زما خو خور نشته. وی نه هغه دعوه کوي چې زما ورور دی. وی رای ولی چې راله د الله حبیب ورته وي ته زما خور یې. وی آو. وی ته څوک یې؟ وی زه شیمه یم او د حلیمې لور یم او حلیمې تا له پی درکړي. نو ته زما رضایي ورور نه یې؟ ته ما لبولی نه یې؟ یو ورځ مې خپلې مور ته وی اله به بیزي شړم چې دا ورور مې را سره ملګری کړي. نو مور یې ورته وی ته به ده ته ګوري که بیزو ته به ګورې؟ وی نه ما سره دې پرېږده. ما ډېر کمالات په ده کې لیدلي دي. مور یې ورته وی څه کمالات؟ وی یو ورځ را سره دې غېږ کې و او وریځ به مې د سر د پاسه روانه او یو راهب مې ولیدو چې نبی علیه السلام ته یې وکتل ډېر راکوټ و. ما ته وی چې دا هلک ماله راوله چې ما بوستو. نو ما ته یې وی چې د ده نه به عظیم شخصیت جوړېږي. دا ماشوم نه دی. او دا لا څه کوي؟ وی ما سره غېږ کې و او ما دا ګډې بیزي خورې کړې وي سر لا. وی چې لږ ټیم وشو نو دا ټولې ګډې بیزي راټولې شو. ما دې څه کوي؟ هغه ټولې ما نه ګیر چاپېره ولاړې وي د ده مخ ته یې کتلو. ګډې بیزي به ټولو ده ته کتل او زما نه به ګیر چاپېره چې دی بوځم نو ګډې بیزي د ده نه ګیر چاپېره ولاړې وي. ما سره دی پرېږده ګورې. نو شیما ورته وایي د الله حبیبه زه ستا خور یم. ما سره یوه نښه هم شته دی. تا په ما یو چک هم لګولی و. د هغې داغ هم شته دی. چې امام الانبیا دا خبره واورېده په جړا شو. څادر یې خور کو ډېرې وچړل. وی تحفې راوړی تحایف راوړی. هغې وی د الله حبیبه یو درخواست مې بل قبول کا. وی څه؟ وی زما د خاندان چې څومره زنانه او نارینه قیدیان شوي دي وی دا ټول آزاد کا. وی ټول مې فری آزاد کړل. ځئ. صحابه کرام د الله حبیب ته وی ته ولې جاړې؟ وی صحابه ما ته خپله مور رایاده شوله. ما ته خپله د پیو رشته رایاده نه شوله. ما ته نن حلیمه مخې مخې ته کیږي. نن ما ته د پیو رشته رضاعي مور زما یاده شوله. نن ما ته یوه رشته یاده شوله. تا رضاعي مور چېرته لیدلې ده؟ تا سوچ کړی چې ما له چا پی خو به نه یې راکړي؟ زما خو به رضاعي مور نه یي. لکه رضاعي مور څه کوي؟ نسبي مور چې پی یې م ورکړي او پیدات یې م وي. د هغې سره نن څه رویه ده؟ کور کې د مور سره څه رویه ده؟ نن پیدا به یې تې. یوازې رضاعي نه نسبي مور ده. اوم یې پی درکړي دي اوم ستا کور کې ده. نن د هغې سره ستا څه رویه؟ د خور سره ستا څه رویه ده؟ امام الانبیا چې رضاعي خور ولیده نو وایي چړل. وی ما ته د رضاعت رشته رایاده شو. ما ته زما رضاعي مور رایاده شوله. ستا د رضاعي مور سره د نسبي مور سره نن څه حال دی؟ څه میندې نن تندې ټکوي که نه ټکوي؟ میندې نن د الواد نه فریاد کوي که نه کوي؟ نو ته څنګه د نبی علیه السلام په سنتو باندې روانې؟ مور نن فریاد نه کوي. مور به خفه کېږي نه؟ بچي جدا کېږي که نه ټول جدا شي؟ ناغه مور او پلار یې په ډاګه ناستې وي موږ پکې د چا سره به یو لکه. ناغه یو ورته وایي تاسو چې د چا سره خوشحاله یې؟ وي تاسو به یې د سره یې. ناغه پلار هم خوشحاله چې هغه مور هم خو زه وي د سره به یو. مطلب دا چې د هر یو سره به خوري او څکي. ناغه بیا د یو سره هم ونه خوري وڅکي. ښه ما ته خپله دا مسله د یوې زنانه د طرفه راغلې وه. وی مولي صاحب 2 زامن مې جدا شوي دي. ما ته وی ته پکې د سره یې؟ نو وی مولي صاحب بېګا شپه په تمه ومه چې د ده د ښځه ډوډۍ راوړي. ما وی د ده دا به راوړي. وی زما دی د الله په ذات قسم چې په ما بېګانۍ شپه وږې تېره شوې. د دې مور تپوس په الله د چا نه کوي؟ دا بچې به دې قبر ته کوزیږي که نه؟ دا بچې د حج او عمرې له څه له ځي؟ دا بچې دا مدرسې ولې چلی؟ څه له مدرسې چلی؟ څه له دې تبلیغ له ځي؟ څه له دې حجونه او عمرې کوي چې کور کې د مور دا حال دی؟ الله به تې د دې مور د نفقې تپوس کوي. دا وږې شپه چې ستا مور تېره کړې د دې تپوس په الله د چا نه کوي؟ نو چې دا وروڼه تقسیم وکړي دا زامن نو دا پلار یې په جړا شي. نو موږ دې پلار نه تپوس کوو. موږ وایو پلاره ته ولې جاړې؟ نو پلاره سړه نری شوی چې عمر تیر شوی. هغه وایي مولي صاحب یو داسې وخت و چې دا بچي زما واړه و
زه خو لوی وم نو دا یو بچی راشي وي دا زما ابو دی نو دې غېږ ته یې وخېږي نو بل راشي وي دا زما ابو دی ته ترې اپله شه نو په دې پلار باندې جنګ یو وی زما ابو دی بل وی زما ابو دی بل وی زما ابو دی تاسو لیدي نه دا واړه چې کله دا دغه جدا کېږي بیا که نه دا زامن و دا پلار یې بوډا شوی نو چې دې جدا کېږي که نه نو یو چې مونږ ولا تقسیم وکړو نو مونږ وایو دا پلار د چا دی پکې لکه نو یو وی دا د ده پلار دی هغه بل وی ستا پلار دی هغه بل وی ستا پلار دی نو پلار وی هغه وخت چې یو به وی زما پلار دی بل وی زما پلار دی نن مې په سپینه ګیره یو تپلی او بل مې بل تپلی پلی که نه پلی وی دا ستا پلار دی بل وی ستا ته د چا نه پیدا چې دا د ده پلار دی ته د چا نه پیدا دا مور د چا مور ده دا 2.5 کاله متیازې تا په چا کړي دي په دې مور دي نه دي کړي نو مور او پلار بیا یو بل تپلو دا یاد ساتئ یاد د دې علماو نه تپوس وکئ د دې مفتیانو نه تپوس وکئ که یوازې په حج او عمره خلاص شوئ نو ماله نوم بدل کئ که یوازې په تبلیغونو خلاص شوئ نو ماله نوم بدل کئ که یوازې په مدرسو چلولو خلاص شوئ ماله نوم بدل کئ رضا الرب فی رضا الوالد دا د رب اټلی قانون دی رضا د رب په رضا د پلار کې ده چې پلار خفه دی زه خفه یمه که پلار خوشحاله دی زما د طرف نه اعلان د رضایي دی هسې به دعاګانې کوي نه قبلیږي زما دا دومره مدرسې چلول علقمه رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله مبارک صحابي دی په یو تالی خوراک کړی دی دا هغه د زنکدن حالت شو کلمه وی نشي ویلی نبی علیہ السلام صحابه لیگی کلمه ورته وه کلمه وی نشي ویلی کلمه صحابه کرام رالل وی د الله حبیبه اخو کلمه نشي ویلی وی ښه مور پلار یې ژوندي دي وی او د الله حبیبه مور یې ژوندی ده وی راوی غواړئ د علقمه رضی الله تعالی عنه مور راله پیر که خاخستی خو مرید لپستی وی مولی سے پلار میں منځونه نه کې زوم نه به کې د هغې حساب به ورسره الله کوي ته دغه حساب مه کوه مولی صاحب د پلار مې ګیره نشته ډېر بدعمله دی هغه حساب به ورسره الله کوي ستا دپاره ډېر څه دی نه دی کوي مونځ دغه حساب ورسره ته مه کوه دغې دپاره ته نه یې راغلی نبی علیه السلام چې د علقمه مور رالله وی د علقمه مورې ستا د دې بچي څه حال دی وی کثیر الصدقه وی زما د بچي مره صدقې چا نه دي ورکړي کثیر الصلاه زما د بچي مره منځونه چا نه دي کړي کثیر الصوم زما د بچی مره روجی چا نه دي نیولې روجې شته مونځ شته صدقه شته وجه څه ده چې بچی دې کلمه نه وایي نبی علیه السلام ورته وایي د علقمه مورې ستا سره یې څه حال دی ته ترې راځئ د مورې یوه راکوټې غونته ګیله ښکاره کړله د والو نه ګورې اوس خو له خلکو لاس اخپې مات کړي والي زخمیان کړي پراته دي مورې وی د الله حبیبه زما د علقمه بچی نه یوه ګیله پرته ده دې اړه کې وی څه ګیله ده وی ګیله مې دا ده د الله حبیبه چې زما عزت ته یې لږ ټیس رسولی و ښځه یې راباندې اوچته کړې وه لږه او زه یې لږه کوزه کړې دقه ګیله مې د ړنه نه وځي مور دا پیسې نه غواړي مور دا مال نه غواړي مور وی ماله په کور کې ملکي راکه زما دا مشري خوښه ده پلار وی مولی صاحب مال مشري راکه که ته ډېر لوی عالم یې خو دا مشري میا سې خوښه ده دا پتا چې حکم کوم دا راله خوند راکوي دا تا چې کارونو له لیږم پټي ته دا راله خوند راکوي مولی صاحب نو موږ وایو پلار او مورې چې تا له خوند درکوي نو ستا شوه ته ملک او زه دې ته حاکم او زه دې محکوم نبی علیه السلام ورته وی د علقمه مورې دا بچی دې معاف که وی معاف یې که د زنکدن حالت یې دی کلمه نشي وی مورې وی د الله حبیبه ما معاف کړې نبی علیه السلام صحابو ته ورشئ کلمه ورته ووایي صحابي راغی وی د الله حبیبه چې دلته مور وی چې ما معاف کړی دی د مور د الفاظو سره متصل علقمه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نبی علیه السلام صحابو ته وایي وورئ صحابو دا علقمه جبه د مور خفګان نیولې وه دا د مور خفګان نیولې وه یقینو که ورته دا پټکي ټینګېږي دا درته حقیقت وایم
یقینو کا کو ورته دا مدرسې ټینګیږي او ستا حجونه او عمرې ورته ټینګي که یوه پیری دا لاس دسې کړل بیا به څه نه نو دا د امام الانبیا کورني اخلاق چې مور قدر رایاده شوله رضاعي ټول قیدیانې پرې پرېښودل وې ما ته نن زما د مور رشته رایاده شو د نبی علیه السلام په سنتو به عمل کوو